د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي هغه اوازې بې اساسه دي چې ګوندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د له خپل اړخه د سولې عالي شورا ته له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په برخه کې پوره ډاډ ورکړی دی. نوموړی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف هیڅ مورد نشته، نو ښه به وي چې لاسلیک یې نور ونه ځنډیږي. 2 روز قبل خدمت جناب پیر سید احمد گیلانی رهبر جهادی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح بودم و در این میان هم مشوره‌ای داشتیم با سیاستمدارای افغانستان، با سران کشور و بر از اونها اطمینان دادم که آخرین مسائلی هم که بوده اونا هم دیگه ضرورت به وقت بیشتر نداره. هر زمان که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشه ما ملاحظه نداریم. عبدالله وایي له هرې وسلوالې ډلې سره سوله وخت غواړي او باید له پوره غور وروسته ښکېلې غاړې داسې هوکړې ته ورسیږي چې بیا شوې هوکړه نورې ستونزې رامنځته نه کړي. اجرایي رئیس په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکوي چې څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، خو لاسلیک یې د حکومت د یوه اړخ د مخالفت له کبله ځنډېدلې ده.